ګرانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې خبرداری ورکړې وایي که پاکستان پر کونړ توغندیز بریدونه ونه دروي له سخت غبرګون سره به مخ شي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یو مدیر په سوریه کې د ترکیه او د هغوی د پلویانو فعالیتونه بشري ضد جنایتونه او ترکیه یو اشغالګر هیواد بللي. مایکل بیچ ویلي چې ترکیه باید په سوریه کې د بشري حقوقو تر پښو لاندې کولو ته د پای ټکی کیږدي. د امریکا د مرکزي قومندانۍ ویان ویلي چې په سعودي کې یې د خپلو نظامي اډو پراختیایي کارونه پیل کړي دي. بیل اوربان اسوسییټډ پریس سره خبرو کې ویلي ټینګار یې کړی دی چې دوی به د سعودي د امنیت د ډاډمنتیا لپاره لا ډېرې هلې ځلې وکړي. او د کورنیو چارو وزارت د زندانیانو د حقوقو په اړه د ویلامه وروستی راپور ته غبرګون کې ویلي که چیرې پولیس د زندانیانو حقونه نقض کړي نو قانوني چلند به ورسره وشي.